مسلمانه څه کوي دته څه وایي غوی دی یار به دې غوی کې په ځان کې مې فرق دی او غوی دی ځناور دی اته انسان یې په تاسو کې فرق نه دی مړه وختي په یو بازار روان وم که نه د جینکو د ښځو راته داسې کاته که نه چې ما دا رور د لال شو قیمه شو لکه مخې ته نو مسلمانه خوښ شوی به یې ما هم دا وي چې زه خوښ شوی یم او چې کور ته لاړم چا راپورې لکۍ غوټه کړو ولکه څه کوي مسلمانه چا راوزغلولې مسلمانه سپینې ده پسې چا راوزغلولم یار خو دقه ښځه مې راځغلی بس کور ته ننوتې نه کله څپلۍ کله بوټي کله لښته یې بس نه مړه بیا خو مبارک دا رور دې م ښځې راځغلولې دلته د خیر ورځې نن دی ناست مسلمانه څه په ضلالت خزانه رولې یاره ته یې م راځغلولې او که نه یار والله دا وګوره یار ډاکټر ته وګوره یار څونه بختور سړی دی یار مسلمان ته دا زندګي ډېره خوشحاله نه تېرېږي ډېره زیاته یار په دې شړو کې ټوله مونږ لپاره په شړو کې ګرځي خو ګوره نه پرې ښځه چېرته جنګ جګړه کوي نه مې چېرته د ده د خولې نه فریاد واورېد ته راځه لږه پوښتنه دې نه کوو یار چې دا څه راز دی چې دلته زندګي داسې په قلاره تېرېږي د داسې ښځې سره او راځه چې تپوس کوو راځه مشره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ښه جناب ټیک ټاک طبیعت ښه دی جي موږ ته ضروري خبره ستا نه یو پوښتنه کوله ستا په مهرباني مسلمانه د دې لږ د واده 3 میاشتې زما د واده 1 کال شو نوره قیصه ته وکړه نو موږ په کور کې د سره ځای نشته مشره چې کور ته ننوځو کله څپلۍ دي کله لښته ده کله بول دي د کور نه خراشري په مخه راښځي او ستا دومره ښکلې زندګي ده ستا د کور په لارې موږ تېرېږو شر شور نه وي جګړه نه وي ستا ښځه ستا سره جګړه نه کوي د دې راز څه دی اخر دا خو ډېره غټه دا قیصه هغه چې ته کوم نو ډېر زیات غټ ټایم کې دی مشره خدای ته وګوره دا به راته کوي سړیا دا قیصه راته وکړه چې ضلالت نه مونږ خلاص نو دا داسې چلو شو که نه ما چې واده وکړو که نه یو 3-4 میاشتې چې وشوې که نه نو ما ښځې دواړو دا فیصله وکړه چې کوم یو تن له کار ورشي نو هغه بل سړی به د کوره وځي یو ورځ ما له ډېر غټ کار راغی تاله ډېر ښه ده زیات بس هغه ښځه مې د کوره ووته نیمه ګنټه وشوه د ما هغه غوسه کمه شوه هغه راله واپس کور ته راله بیا څه مونده کېده نو بس بیا زما هغه ښځې له غوسه ورله نو هغه چې د کوره راوتم چې لا بار ګرځم د هغې غوسه لا هم ده کمه شي دا دې کته څنګه کېښو مسلمانه دا 8000 روپۍ دي اوس باندې ټول ورځ وګټو نه شم کال کوی دا کارونه یلکه دا موبایل دې راکړه ضروري ټلیفون پې کومه شابه نه یې کومه ښه دماغ خرابوي پیکج مې رانې کړه ټول سوالیان یاقوت یې ملتونه حل ختم کړي هکه هاوخوا مې یو بټوه بامونده پکې یو شناختي کارت دی 2 پکې د بینک کارتونه دي 12000 روپۍ دي لکه مسلمانه تاسې ګنهګار کسې ډوله ورکه د نیکۍ کار دی نن سبا خلک دا بټوې مټوې چې بیا مو ځان پې غلی کوي دا دومره ایمانداره کس دی مسلمان هغه ته ټلیفون کوي ورکه زه یې ولنالم ځان پې غلی کړم ورکه ټلیفون وکړي غله دا ستا په شان خلک چیرې دا تر اوسه به قیامت راغلی دا خو داسې ایمانداره خلکو ته راته دا دنیا باته ده ریډیو پېښور کې خوش آمدید دا ریډیو پېښور دی او چې دا ریډیو پېښور دی تاسو څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ زه د شنګلې نه خبرې کوم سپوږمین خان ما یو بټوه بامون لیده پکې شناختي کارت دی او 12000 روپۍ دي 2 د بینک کارتونه دي ډېر ښه ځوانه دې ملته هم ستا په شان د ځوانانو ضرورت دی لکه دا ته اوس مالک له ورکول غواړې نه مالک لږ څوک ورکوي نو موږ ستا څه خدمت وکړو ما د طرفه هغه ته یو غمجنه ګانه ولګوه ملګري یو سوال دی نه کومه جواب به یې راکړي بالکل به یې درته درکوم وکړه مکه ورا به نه کې څنګه به یې نه درکوم دا بختي رحمان زما د ټوشن سپیشل استاد دی دا د ټوشن خبرې نه سوال ته نه وکړه ښه دا راته ووایه چې د انډې نه بچی څنګه راوځي یاره ملګري د راوتو سره به یې ګورو خو دا راته ووایه چې دا پکې ننوځي څنګه یاره نن خو ډېر ښکلی ښکاري یار دا نورور ښکلی به نه ښکارېږم دا کوټ مې په جرمني کې واغست شیپ مې چې کوم دی په امریکا کې وکړو او ویښتو کټینګ له جاپان ته تللی وم ښکلی به نه ښکارېږم بیا هم تش لوښی ښکاري